بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدلیو فکر کوم 50 نمبر صفحې ته او 50 نمبر صفحه ده. الوحدة الثالثة الدرس السادس عشر شپاړسم درس. الأصوات وفهم المسموع. الأصوات اوازونه وفهم المسموع. مسموع هر هغه څه چې اوریدل کیږي هغه ته مسموع وایو. څه چې اوریدل کیږي د هغې درک کول او په هغې پوهېدل. اولا لومړی الاصوات دي. نن د کله چې موږ وایو د ه او ح ترمنځ باید پوره فرق وي او تفاوت یې باید ښکاره شي. نو نن د ه او ح د حلق نه راوځي، ح او ها پاس راوځي، خوله منځ نه راوځي، ډک وي ها ح ها. دواړو ترمنځ حتی نور ژبې په خپل ځای خو په عربي کې باید فرق ولري. نو تاسو په دې وګورئ که چېرته دا خوله وي، دا خوله ده ح، دا حلق چې دی څو برخې لري، پاسنۍ، منځنۍ او لاندنۍ. ادنى الحلق چې ورته وایو دا د عین دی، عین ح. ګورئ ح دغه ساحه کې کله چې دا د خولې دا د ژبې لاندې دغه حلق دی، د دې په د منځنۍ برخه کې د اشاره مې چې ورته کړې ده دغه ځای کې به تاسې د ح د حرف تلفظ کوئ. ح خو هغه ح وه، دا چې دی ها. ها چې تلفظ کوئ د ها حرف باید دغه د لږ د پاس ځای وینئ، ده د حلق نه د پاس طرف چې دی د اشاره مې چې ورته کړې ها دغه ځای نه باید راوځي. ح داخل نه، ها دغه پاس طرف نه باید وځي. نو نن موږ ها او ح، ها ح دا دواړه حرفونه زه یې وایم، استمع غوږ شه و اعد او تکرار کړه. حسان زه یې وایم ته یې تکراروه. احمد، حي، الحمد، حمام. التدريب الثاني استمع وأعد زي وايم تي تكراروا. هوى، حوى، هرير، حرير، هاد، حاد، همزة، حمزة، هميم، حميم، هرم، حرم. يهبط، يحبط، ساهر، ساحر، أهل، أحل، مهجور، محجور، ناهية، ناحية، كاهل، كاحل، فاره، فارح، شبه، شبح، أباه، أباح، لاه، لاح، بله، بلح، صح، صح. بعضې دوستان کیدای شي دا اسکیپ کړي چې زه خو نه عربي ژبه خوند به تا سره هلته کوي، ته به خپله د عربي ژبې نه خوند هغه وخت واخلې پوهېدل نه چې تلفظ یې صحیح وکړي. پوهېدل
د ضرورت رفع کول دي. بعضې خلک هسې قرآن کریم لولي خو چې کله تلفظ صحیح وکړي مقابل لوري ته به هم ستا عربي خوند ورکړي، ته به هم د عربي ژبې نه خوند والې او پوه به هم شې چې یاره عربي خبرې کوي. دا چې د کله کله د اکثره تبعیضي خبره دې نه وي په دې هیله چې ورونه خفه نه شي. اردو ژبه چې د چا وي پاکستان کې پنجاب عموما هغوی تلفظ صحیح نه وي. که انګلیش چا زده وي نو کیدای شي نه، خو د عربي ژبې تلفظ یو بیل تلفظ دی، باید هماغسې وکړي څنګه چې د عربي ژبې دی. همداشان په دې آیتونو کې زه صرف دغه یو آیت لولمه، دا دویم آیت، نور به تاسې د سم قاریانو نه واورئ چې صحیح تلفظ تجوید هر ځای وي او تاسې هم ورپسې تکرار کړئ. د ه او ح حرفونو ته هم باید پوره توجه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. او همداشان دا نور آیتونه. انتقالی گو شپیتم صفحه تا استمع فهم المسموع. او زه چې څه وایم تاسې همغه باندې څه کوئ؟ ځان پوهوئ. نو د ځان پوهاوي لپاره امتحان یا تمرین چې دی هغه التدریب الاول دی. استمع غوږ شه، ثم ضع الرقم في المربع المناسب. زه چې څه وایم بیا په همغه مثلا وایمه 1 الثلاجة في المطبخ. تاسې استاد ته چې کوم درست ښکاري دلته 1 کېږدئ، دلته 1 کېږدئ، چېرته چې ثلاجه په مطبخ کې وي هغلته به کېدئ. 2 الأريكة في غرفة الجلوس. نو 2 به په کومه خانه کېږدئ؟ 3 الشقة في الدور الخامس. 4 السرير في غرفة النوم. 5 السخان في الحمام. 6 البيت جميل. دا یو تمرینو. انتقالیگو التدريب الثاني. دویم تمرین تا استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. زه چې څه وایم تاسې ورته غوږ شئ او دې دواړو کې 1 دی. کوم چې زه وایم کوم یو چې صدق کو، کوم یو چې صحیح و هغې ته به ټک مارک یا د صحیح نښه ولګوئ. 1 في الشقة 4 غرف. 2 چې هر یو صحیح وي هلته به د ټک مارک نښه کېدی. أسكن في شقة. 3 أريد مشاهدة الأثاث. 4 الشقة في الدور الثالث. 5 لدينا ستارة. 6 الأريكة جميلة. نو فکر کوم چې شپېتمه صفحه هم خلاصه شوه او یومې صفحې ته به سبا ته انتقالیږو. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل.
وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.